وای سبا بیا کله فارغې په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو زیر ته وایم خو تاسو به خالي ځای ډکوئ ab wann خالي ځای du morgen noch mal frei ab wann خالي ځای a hast b kannst c darfst وای سبا بیا کله فارغې دوستانو کوم یو مناسب لغت دا د دې لپاره تاسو په کمنټ کې ولیکئ. Fülle die Lücke aus وای خالي ځای ډک کړئ. وای زه د ترکیې څخه یم یا د ترکیې څخه راغلی یم. په الماني ژبه څنګه وایو؟ 3 اپشن مې درکړي دي. Ich komme خالي ځای Türkei A aus Türkei B die Türkei C aus der Türkei. کوم یو مناسب لغت دا د دې لپاره کولی شئ په کمنټ کې ځواب ولیکئ. دوه جملې زده کوو د یو ورور په پوښتنې سره. وایي ما ته دغه دوه جملې جوړې کړه. کله چې موږ وایو یخچال بند کړئ یا یخچال چالان کړئ، دغه دوه جملې دې څنګه وایو؟ راځئ اوله دا جمله زده کوو، یخچال چالان کړئ، ولګوئ، بټن ووهئ. دا ټولې جملې یوه معنا ورکوي. وایي schalten Sie den Kühlschrank ein schalten Sie den Kühlschrank ein یخچال چالان کړئ. کو وایو یخچال بند کړئ مطلب بټن ووهئ چې بند شي. داسې نه چې دروازه بنده کړئ، دروازه بندول دې ته نه وایي، مطلب بټن ووهئ چې بند شي، یو لګول وي یو بندول وي. اوس وایي یخچال بند کړئ، بیا دا جمله په الماني ژبه داسې وایو schalten Sie den Kühlschrank aus. ټول یوه جمله ده، هلته ein راغی دلته aus راغی. schalten Sie den Kühlschrank aus وایي یخچال بند کړئ. زده کړئ مهمې جملې دي دوستانو. دوه جملې زده کوو د یو ورور په پوښتنې سره. وایي ما ته دغه دوه جملې جوړې کړه. کله چې موږ وایو یخچال بند کړئ یا یخچال چالان کړئ، دغه دوه جملې دې څنګه وایو؟ راځئ اوله دا جمله زده کوو، یخچال چالان کړئ، ولګوئ، بټن ووهئ. دا ټولې جملې یوه معنا ورکوي. وایي schalten Sie den Kühlschrank ein schalten Sie den Kühlschrank ein یخچال چالان کړئ. کو وایو یخچال بند کړئ مطلب بټن ووهئ چې بند شي. داسې نه چې دروازه بنده کړئ، دروازه بندول دې ته نه وایي، مطلب بټن ووهئ چې بند شي، یو لګول وي یو بندول وي. اوس وایي یخچال بند کړئ، بیا دا جمله په الماني ژبه داسې وایو schalten Sie den Kühlschrank aus. ټول یوه جمله ده، هلته ein راغی دلته aus راغی. schalten Sie den
Kühlschrank aus و یخچال بند کړئ. زده کړئ مهمې جملې د دوستانو. وایو زه غواړم لاړ شم. تاسو وایي که نه پښتو کې زه غواړم لاړ شم. راځئ چې په الماني ژبه کې هم دا زده کړو. تاسو به لغت ته ګورئ ورب کوم یو ورب راځي دوستانو. مهمه نکتې دي پکې دلته. Ich will خالی ځای ich will geh ich will gehen ich will sie gehst geh gehen sie gehst. کوم یو صحیح ده تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. وایو دا د ترافیک اشاره ده. موږ پښتو کې وایو که نه ترافیکي اشارې اکثرا مخې ته راځي. نو په الماني ژبه کې د ترافیک اشارې ته وایي امپل. په الماني ژبه وایي das ist خالی ځای امپل. دلته کوم یو ارټیکل راځي دوستانو زده کړئ. تاسو نه پوښتنه کوم. das ist خالی ځای die Ampel b der Ampel C das Ampel. نو تاسو ووایئ په کمنټ کې ولیکئ کوم یو صحیح ارټیکل راځي. ګورو چې څوک صحیح لیکي. زه به هم درته په آخر کې صحیح ارټیکل لیکم. دلته په آلمان کې سټاپونو ته وایي سټاپ چې موږ ورته وایي بند یا سټاپ. موږ اکثر د بس سټاپونه وي د ټرین یا د ریل ګاډي سټاپونه وي وایي دا سټاپ ده دا سټاپ دی. نو په آلماني ژبه څنګه وایي راځئ تاسو ته مې یو فریز راوړی ده. څنګه کوو. das ist خالی ځای Haltestelle das ist خالی ځای Haltestelle das ist die Haltestelle b das ist der Haltestelle C das ist das Haltestelle. کوم یو صحیح ځواب ده تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. ګورو چې څوک یې صحیح لیکي. په آخر کې به زه هم درته صحیح ځواب لیکم. It's raining tonight, the wind hits the windows every time. وایو زه په کار کې یم. مهمه جمله ده دوستانو. باید دلته موږ مهمو نقطو ته پام وکړو ګرامر په لحاظ سره. ich bin خالی ځای der Arbeit یا Arbeit دواړه صحیح دي. ich bin bei der Arbeit ich bin beim der Arbeit ich bin in der Arbeit. کوم یو صحیح راځي ورسره تاسو په کمنټ کې ولیکئ. زه به درته هم په آخر کې تاسو کولی شئ وګورئ صحیح جواب په کمنټ کې لیکم کله چا غلط وي. Che dar